بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبی مدثر یم د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. تیره ویډیو کې موږ تاسو د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست د ایتر تر عنوان لاندې ولوستی چې ایتر مو مطالعه کړی چې ایتر څه شی دی، نومښودنه یې سره کم ده، وظیفوي ګروپ یې څه شی دی او همدارنګه عمومي فورمول یې څه شی دی. نن راځو د نهم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست د الډیهاید تر عنوان لاندې مطالعه کوو چې الډیهایدونه څه شی دي، د الډیهایدونو نومښودنه څنګه کیږي، د الډیهایدونو عمومي فورمول څه شی دی، وظیفوي ګروپ یې څه شی دی او د دې ترڅنګ الډیهایدونه کوم مرکبونه دي یا کومو مرکبونو ته الډیهایدونه ویل کیږي. راځو لومړی د الډیهایدونو څخه راشروع کوو، د الډیهایدونو د وظیفوي ګروپ او همدارنګه د دوی د عمومي فورمول څخه راشروع کوو. الډیهایدونه د هایدروکاربنونو اکسیجني مشتقات دي. په بل عبارت سره کله چې د هایدروکاربن یو دانه هایدروجن د الډیهایدونو د وظیفوي ګروپ په واسطه سره تعویض شي، په نتیجه کې چې کوم مرکبونه لاسته راځي دغه مرکبونه د الډیهایدونو په نوم سره یادیږي. د الډیهایدونو عمومي فورمول چې دی هغه رادیکال رابطه CHO ده. نو د دې څخه دا معلومیږي چې د الډیهایدونو وظیفوي ګروپ چې دی هغه په خپله CHO ده. CHO چې یوه اړیکه یې سره کم وي ازاده پاتې وي. اوس په دې ځای کې که چیرې موږ راسو د الډیهایدونو د وظیفوي ګروپ ته دا یو څه نور هم واضح کو، نو داسې راځي چې یو کاربن دوې اړیکې د اکسیجن سره لري او یوه اړیکه د یو هایدروجن سره لري. یوه اړیکه یې سره کم پاتې وي ازاده پاتې وي. کله چې دغه اړیکه د یو راډیکال سره جوړه شي نو په نتیجه کې موږ ته نوي مرکبات لاسته راځي چې دغه نوي مرکبات د څه شي په نوم سره یادیږي؟ دغه نوي مرکبات د الډیهایدونو په نوم سره یادیږي. د مثال په توګه سره که چیرې د میتان یو اتوم چې هایدروجن د الډیهاید د ګروپ سره تعویض شي نو په نتیجه کې اسید الډیهاید د دې څخه په لاس راځي. د مثال په توګه که چیرې مثلا موږ د میتان مرکب لرو، دغه د میتان مرکب یوه دانه هایدروجن که چیرې دا په څه په اوس یوه دانه هایدروجن یې ځینې ریموف سي او پر ځای باندې CHO ګروپ وصل سي، معنا دا چې د یوه دانه هایدروجن یې په CHO سره تعویض سي نو په نتیجه کې چې کوم مرکب لاسته راځي دا خپله یو الډیهاید دی چې د اسید الډیهاید په نوم سره یادیږي. داسې لیکلی سو چې CH3 رابطه CHO. اوس په دې ځای کې تاسو ګورئ که چیرې دا کې یو څه نور واضح ولیکو نو CH3 رابطه هایدروجن ولید د کلچش پر اساس باندې د الکان د سلسلې د عمومي فورمول پر اساس باندې چې رادیکال رابطه هایدروجن دی. د دې پر اساس باندې که چیرې دا لږ واضح ولیکو نو داسې ویلی سو چې په دې ځای کې دغه یوه دانه هایدروجن چې دی د دې څخه څه رقم سو، دا د دې څخه ریموف سو او د دې یوه دانه هایدروجن ځای چې دی هغه د CHO یا هم د الډیهاید وظیفوي ګروپ ونیوی چې په نتیجه کې د دې څخه څه شي په لاس رالی؟ اسید الډیهاید د دې څخه په لاس رالی. دا و د الډیهایدونو هغه لنډه پیژندګلوي. د دې ترڅنګ د الډیهایدونو نومښودنې ته که چیرې راسو، د الډیهایدونو نومښودنه داسې کولی سو چې د اړوند هایدروکاربن د نوم په پای کې چې کوم د ای توری دی دغه ځینې ریموف کیږي او په نتیجه کې د چش توری ورته اضافه کیږي، د ال کلمه ورته اضافه کیږي. معنا د الډیهایدونو نومښودنه که چیرې موږ کوو نو د اړوند هایدروکاربن د نوم په پای کې چې د ای توری دی دا ځینې ریموف کوو او د دې ترڅنګ چې ورته اضافه کوو د هغه پر ځای باندې د ال کلمه ورته اضافه کوو چې دغه خپله د الډیهایدونو په څه شي کې راځي؟ دغه په خپله د الډیهایدونو په عمومي نوم ایښودنه کې راځي. د دې مثال که چیرې مثلا د دې نومښودنې ته راسو، دلته دغه مرکب چې دی CH3 رابطه هایدروجن چې CHO ګروپ ورته اضافه سو د دې څخه اسید الډیهاید لاسته راله. د دې نومښودنه په دغه رقم سره د هغه مروج نوم اسید الډیهاید یا همدارنګه یا په عمومي طریقه سره اسید الډیهاید ورته ویل کېږي. او که چیرې د ایپاک نومښودنې ته یې راسو نو پای کې باید د ال کلمه ورته اضافه سي. اوس دغه د ال کلمه چې ورته اضافه کېږي دا راځو موږ لومړی دغه اسید دغه الډیهایدونو ته ګورو. د الډیهاید ته ګورو چې دا درلودونکی د څو کاربونه دی. اوس که دې مرکب ته وکتل سي اوله خبره مرکب سره کم دی څو شیانو ته کتل کېږي. اوله خبره مرکب چې دی هغه مشبوع مرکب دی. مرکب سره کم مرکب دی مشبوع. ولې؟ ځکه چې د کاربونونو ترمنځ یې نه دوه ګونې اړیکه شته نه درې ګونې اړیکه شته، نو مرکب سره کم مرکب سو مشبوع مرکب سو. دویم مرکب درلودونکی د څو کاربونه دی. دلته ورته وکتل سو یو کاربن دوهم کاربن. اوس نو دا مرکب درلودونکی د څو کاربونه سو؟ د دوه کاربونه سو.
دغه دوه شیانو ته په کتو سره موږ راځو د دوی څه شي کوو د دوی نوم ایښودنه کوو د دوه شیانو ته په کتو سره موږ راځو د دوی نوم ایښودنه کوو څنګه اول مشبوه مرکب سو نو باید پر کوم اساس باندې د دوی نوم ایښودنه وکول سي د مشبوه مرکباتو پر اساس باندې د دې نوم ایښودنه باید موږ څنګه کوو ترسره کړو دویم درلودونکی د څو کاربونه دی د دوه نو چې کله یو مرکب درلودونکی د دوه کاربونو نو موږ به هغه ته کومه کلمه استعمالول ایتان کلمه ورته استعمالول نو دلته اوس د ایتان د نوم په پای کې که چیرې موږ راسو ایتان ته د ایتان د نوم په پای کې چې دغه کوم د ای توری دی دا ځینې کټ کېږي ځینې ریموف کېږي او په نتیجه کې دلته چیرته اضافه کېږي د ای ال کلمه نو د دې مرکب نوم باره څه شو د دې مرکب نوم سو ایتانل دا یوه خبره زموږ تاسو باید په فکر کې وي هغه دا چې کله چې دغه د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د مرکب ته اضافه سو د دغه وظیفوي ګروپ د اضافه کېدلو څخه وروسته موږ د کاربونونو شمیر ګورو چې د کاربونو شمیر څو دی بیا د هغه شمیر پر اساس باندې د اړوند هایدروکاربون د نوم په پای کې چې کوم د ای توری دی دا ځینې ایسته کوو د ال کلمه ورته اضافه کوو یو بل مثال ته راځو د مثال په توګه سره مثلا CH درې رابطه CH2 رابطه H د الکان د سلسلې د عمومي فورمول پر اساس باندې لیکم ترڅو واضح معلوم شي کله چې دغه مرکب یوه دانه هایدروجن د الدهاید په وظیفوي ګروپ چې CHO دی په دې باندې یوازې سي نو په نتیجه کې د دې څخه څه شي لاسته راځي د څخه په نتیجه کې داسې لاسته راځي چې CH3 رابطه CH2 د یوه دانه هایدروجن بیا په دې باندې سره کم سي یوازې به سي نو برابر رابطه CHO راسي اوس په دې ځای کې موږ د دغه لاسته راغلي مرکب د کاربونونو شمیر ته ګورو د لاسته راغلي مرکب د کاربونونو شمیر ته ګورو لاسته راغلي مرکب څو کاربونونه لري یو دوه درې درلودونکي د څو کاربونه دی د درې کاربونه دی نو د اړوند هایدروکاربون چې درلودونکي د درې کاربونه وي نوم به څه شي و پروپان نوم یې څه شي و پروپان د پروپان په پای کې چې دغه د ای توری دی دا ځینې ریموف کېږي او پر ځای باندې د ای ال کلمه ورته اضافه کېږي نو د دې مرکب نوم به باره څه شي سي د دې مرکب نوم به سي پروپانل د دې مرکب نوم به باره څه شي سي د دې مرکب نوم به سي پروپانل د دې یو بل مثال مثلا داسې راخیستلی سو که چیرې د مثال په توګه سره مثلا یو بل مرکب راواخلو مثلا CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه H یا هایدروجن اوس په دې مرکب کې تاسو ګورئ که چیرې د یوه دانه هایدروجن په CHO باندې سره کم سي تعویض سي یعنی د یوه دانه هایدروجن پر ځای باندې څه شی راسي د CHO یا هم د الدهاید وظیفوي ګروپ نصب سي نو په نتیجه کې د دې څخه څه شی لاسته راځي د دې څخه په نتیجه کې داسې یو مرکب لاسته راسي چې CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 د یوه هایدروجن پر ځای باندې د څه شي ګروپ نصب سو د الدهاید وظیفوي ګروپ نصب سو نو رابطه CHO اوس دا مرکب چې دا د الکان د سلسلې یو مرکب دی او دا مرکب چې دی دا د الدهایدونو یو مرکب سو اوس راځو د دې مرکبونو د کاربون شمیر ګورو چې څو درلودونکي د څو کاربون دي درلودونکي د څلور کاربون دي هغه مرکب چې درلودونکي د څلور کاربونه وي او مشبوه وي د هغه نوم به څه شي و بیوتان اوس دا چې دا یو څه شي سو دا یو الدهاید سو نو د اړوند هایدروکاربون چې بیوتان دی دغه د پای د ای توری ځینې ریموف کوو پر ځای باندې د ال کلمه ورسره اضافه کوو برابر د دې مرکب نوم څه شي سي بیوتانل د دې مرکب نوم باره څه سو د دې مرکب نوم سو بیوتانل دا و د الدهایدونو لنډه نوم ایښودنه په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د الدهایدونو نومونه کښېږدوئ د هغه څخه وروسته راځو د الدهایدونو د مرکباتو څخه راځو د الدهایدونو یو لومړنی مرکب مطالعه کوو چې یو لومړنی مرکب چې د فارم الدهاید په نوم سره یادیږي دا څنګه لاسته راځي او دغه مرکب په خپله څه شي دي فارم الدهاید یا هم فارم الدهاید عموما زیات استعمالیږي دا هغه ډیر مروج نوم دی یا دې ته ویل کېږي میتانل د میتانل څخه داسې معلومیږي چې دغه مرکب په درلودونکي د یوه دانه څه شوی کاربون وي ګورئ د دې د نوم څخه معلومیږي چې د مرکب په درلودونکي د یوه دانه کاربون وي د دې مرکب عمومي فورمول چې دی هغه په خپله هایدروجن
رابطه کاربن، رابطه هایدروجن او دوه رابطې اکسیجن. کله چې د الډیهایدونو د وظیفوي ګروپ سره یوه دانه هایدروجن نصب سي، کله چې د الډیهایدونو د وظیفوي ګروپ سره چې هغه په خپله څه شي دی CHO ده، د دې CHO سره یوه دانه هایدروجن نصب سي، نو د الډیهایدونو لومړنی مرکب لاسته راځي چې د فارمالډیهاید په نوم سره یادیږي یا د میتانل په نوم سره یادیږي. ولې؟ ځکه چې درلودونکی د یو کاربن دی او هغه مرکب چې درلودونکی به د یو کاربن و او مشبوع به و د څه شي په نوم سره به یادېدي؟ په هایدروکاربنونو کې د میتان په نوم سره به یادېدي. وخت چې دی د میتان په نوم سره یادیږي نو کله چې د دې په ده کې د الډیهایدونو وظیفوي ګروپ اضافه سي یا د الډیهایدونو وظیفوي ګروپ پسې نصب سي نو د دې مرکب نوم چې شي دی د یو دانه کاربن د درلودلو پر اساس باندې میتانل سو. میتانل یا فارمالډیهاید د الډیهایدونو لومړنی مرکب دی. دغه میتانل چې دی دا داسې یو ګاز دی چې تیز بوی لري او تقریبا په سلو کې 40 غلظت لرونکی محلول د فارمیلین په نوم سره یادیږي. په سلو کې څو غلظت لرونکی؟ په سلو کې 40 غلظت لرونکی چې دی هغه یې د چی په نوم سره یادیږي؟ دا یې د فارمیلین په نوم سره یادیږي. دا مرکب چې دی په ډیرو ځایونو کې استعمالیږي. عموما دا مرکب په لابراتوارونو کې د مړو د جسدونو د ساتلو لپاره استعمالیږي او همدارنګه په صنعت کې د پلاستیکونو او رنګونو په جوړولو کې د دې څخه کار اخیستل کیږي. اوس په صنعت کې فارمالډیهاید داسې لاسته راځي چې میتانول ګاز چې دی دا د هوا د بړاسونو سره په سره سوي مس څخه تیروي، چې یعنی کله چې د هوا بړاس یا د هوا اکسیجن موجود وي د هوا د اکسیجن په موجودیت کې میتانول چې یو ډول الکول و دغه الکول د سره سوي مس څخه تیروي چې په پایله کې د دې څخه چې لاسته راځي میتانل لاسته راځي. یعنی دلته د کتلیست کار چې دی هغه کپر یا مس یې سرته رسوي. څنګه؟ اوس راځو موږ یوارې د الکولو لومړنی مرکب و چې د په نوم سره یادېدی د میتانول په نوم سره یادېدی. میتانول عمومي فورمول داسې و چې CH3 رابطه د الکولو وظیفوي ګروپ چې OH و. دغه چې دی د هوا د اکسیجن په شتون کې د څه په شتون کې د هوا د اکسیجن په شتون کې یعنی په آزاده هوا کې چې کله د سره سوي مس یا کپر څخه تیر سي نو د دې څخه په نتیجه کې فارمالډیهاید یا هم چې لاسته راځي میتانل د دې څخه په لاس راځي. میتانل او همدارنګه اوبه د دې څخه په لاس راځي. د میتانل مشرح فورمول چې دی هغه په داسې یو شکل سره دی. اوس په دې ځای کې چې کله دغه الکول چې لومړنی الکول و چې د میتانول په نوم سره یادېدله دغه میتانول چې کله په آزاده هوا کې یعنی د اکسیجن په شتون کې د سره سوي کپر یا مس څخه تیر سي نو دې څخه موږ ته په نتیجه کې چې لاسته راځي میتانل یعنی میتانول په میتانل بدلیږي. میتانول څه شي دی؟ میتانول الکول دی. څنګه یې پیژنو؟ درلودونکی د الکولو د وظیفوي ګروپ دی او همدارنګه میتانل چې د دې څخه په لاس راځي دا میتانل څه شي دی؟ میتانل به خپل الډیهایدونه دی یا هم الډیهاید دی. څنګه مو وپیژنئ چې الډیهاید دی؟ د الډیهاید په وظیفوي ګروپ سره چې څه شي دی؟ چې CHO دی. د دې ترڅنګ د فارمالډیهاید ترڅنګ اوبه هم سره کم کیږي دې څخه په لاس راځي. دا و د الډیهایدونو یو لومړنی مرکب چې د فارمالډیهاید او یا هم میتانل په نوم سره یادیږي چې د فارمالډیهاید د لومړني مرکبونو څخه شمیرل کیږي یا د فارمالډیهاید لومړنی مرکب دی. نو په دې لوست کې موږ تاسو الډیهایدونه وپېژندل چې الډیهایدونه څه ته ویل کېږي، د الډیهایدونو وظیفوي ګروپ څه شي دي، عمومي فورمول یې څه شي دي، نومي ښودنه یې سره کم ده او د دې ترڅنګ یو څو مرکبونو نومونه مو وښودله چې د دوی نومونه څنګه ایږدول کېږي او همدارنګه د فارمالډیهاید مو ولوستی یا هم د الډیهایدونو لومړنی مرکب چې د فارمالډیهاید په نوم سره یادېدی دا مو ولوستی. نو زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.